پلو دماغ نه لړکړي دا منم چې ما بمړ کړي اور پژا میلا گواي شوند سري 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 ګرځوا شوند سري 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 ګرځوا पाके मिनी रंग बमिकड़े तासी कारीगी ची मलंग बमिकड़े साच बस बिन मख बांधी वही जुल्फी टाले टाले हो शिनखाले 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 चप 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 هغه شیر نه خپل ځان ساتي پښتو مې زړګې وړي څومره چالاکې دي سترګې دې والله چې مینه ناکې دي ډېرې مینه ناکې دي para PC nişte o tarafta. पता से शैतान बांधे बाहर कभी औजा सपने खावन बांधे बाहर कोमा बाहर कोमा
ډېر په ځان باندې د زمري ګمان کړی دی نه پوهېږم چې د څه خوړلي چې ازمولی نه شي د دې علاج کول پکار دي طوفان په مخامخ باندې خس او خشاک هیڅ شعر دی هغه اوس په خپله شعر دی ځکه چې په خېټه باندې موړ دی او چې کله نهار شي په خپل ځان باندې چکونه لګوي بیا به ورته طوفان را یاد شي مونږ خو خپل قدر غواړو هسې نه هغو مو بې قدره کي د قبرستان چنجو خوراک مه کي شیطان خپل پاکي منی رنگ بمکړي تاسو ښکاریږي چې ملنګ بمکړي ساچ پس پن مخ باندې وਹੀ زلف ټاله ټاله هو شنخاله 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 ما په ملنګ کې شنخاله 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 ما په ملنګ کې شنخاله 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 شنخال دی نه دلال مرجان دے سم لکه ستوره د اسمان دے شنخال دی نه دلال مرجان دے سم لکه ستوره د اسمان دے اورتی رات پورې کو پدې کلی ځوانه ځوانه هو شنخاله 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 ما په ملنګ کې شنخاله 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 ما په ملنګ کې شنخاله خپل دلدار دا مینې جوړ کا راځه هم تا سره جوړېږم په مینه تا ته وخندېږم جوړه لاسونه راکړه ته په مینه د یارې یارې هو شنخاله 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 ما په ملنګ کې شنخاله 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 ما په ملنګ کې شنخاله
خان صاحب خان صاحب السلام علیکم خان صاحب خوله خو مې درته نه جوړېږي خو زما پلار ډېر سخت ناجوړه دی او د هغه د علاج لپاره د پیسو ضرورت دی که تاسو یو 10,000 روپۍ نورې قرض راکړئ نو تاسو بینک خو نه دی چې ته راشې او پیسې یوسې مخکینۍ پیسې راوړه بیا به ګورو زه خپل کار کوم دومره غرور مه کوئ خان صاحب انسان کله کله په غېږ کې نه ځایږي او کله کله په یو موټي کې راځي شي همیشه انسان باندې یو حال نه او نه خفګان ماته نصیحتونه مه کوه که غیرت درکړي زما پیسې راوړه که دې سبا ورپسې پخپله درځم ګوره هلکه نن سبا ستا کاروایي ډېره زیاته کمزوري شوې ده کسان به ځان سره کې او مال به د جبار ځای ته ویسي پیسې به دې راوړي مال به په داسې تخنیک یوسم چې دا ماریان پاتې شي چې دا څه جادو وکړو چپ 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 جادو مادوار څه پرېږدئ خو د هغه شعر نه د هغه شعر نه خپل ځان ساتئ کوم چې په وطن باندې پورا مین انسان دی هسې نه چې څه نقصان درته در ورسوي پوه شوې که نه ستا پیریان هم تېل اخلاص دي چې هغه یو ځل زما قواره وویني د ډاره به 3 ورځې ډوډۍ نه خوري نو هغه به څنګه بیا زما مخې ته ودرېږي زما په تا باندې پوره یقین دی ځکه مې د زمین سره یو ځای کړی ها وارخطا ځکه یم چې مال ډېر زیات قیمتي دی چې دا خبره ده نو نن به مال نه وړو یو ځل به ټول حالات کنټرول کړو بیا به د مال سره ګورو حیرانه په دې یم چې په ټول عمر کې دی نن د عقل خبره وکړه جاړه مه بابا ته دوا وکړه ته ته د دواګانو ضرورت دی کېدای شي خدای ښه کړي په دواګانو خو مې خوله پولې شوه شپه ورځ ورته دوا کومه لکه چې زموږ په نیتونو کې فرق دی الله تعالی زموږ دعا نه قبلوي د پلار د علاج دپاره خو ما څه ناراستي نه ده کړې یار ما خو خپل ځان د خلکو قرضدارې کړو زه خو د خپل پلار د علاج دپاره خپله وینې خرڅولو ته تیار شوم بس چې خدای مې پلار ښه کړي یا سره داسې کار به وکړو چې کاکا به یو ښه ډاکټر ته ویسو چې ښه تداوي وشي شیخ زویم تر څو چې د سپنا پلار ښه کېږي نو سپنا بدل دی چې د پلار خدمت وکړي ستا څنګه خوښه ده مور جانې څنګه چې ستا خوښه ده همداسې زما هم خوښه ده چې اولاد د مور و پلار په درد ونه خوري نو په داسې اولاد دې نالت وي مور بیبي خدای دې ستاسو کور آباد لري رښتیا خبره ده چې ښه خواښې د مور نه کمه نه وي بلې
السلام علیکم د موټر اسنادونه هم راکئ واه امیر صاحب دا خوا دې خوا خلک نه دي دا خو ډېر شریفانان خلک دي دا پرېږدي چې ځي د تګ نه منې کوم تلاشي کول ضرور دي ولې چې دا قانون دی تلاشي که کته شه وروره زه خپل کار کوه ما څه کړي دي زه ستاسو قرضدار یم ستاسو د قرضې نه انکاري نه یم خو دا وخت ما ته زما د پلار جنازه پرته ده او دا وخت تاسو خپلو پیسو پسې رالئ دا د کوم ځای مسلمان ده اوس خو دې د پلار مړی پروت دی سبا به ستا مړی پروت دي او دا زموږ پیسې به څوک راکوي مخکې درته د نیستۍ مخه وه اوس درته د مرګ مخه شوې ده یو خبره یاد ساتئ چې مرګی به راځي هر انسان به یو ځل ضرور وي دې نیستۍ زما کور ته او استۍ ستاسو کور ته کډه نه ده کړې که استۍ او نیستۍ ستاسو دې کور ته کډه کړې او که نه خو که زما پیسې دې رانه کړي زه به ستاسو دې کور ته کډه کوم څوک چې هډوکي خوري دا سوچ کوي چې دا زه ازمولی شم او که نه ته د پیسو په اخیستلو پوهېدې او په ورکولو نه تاسو خپلې پیسې غواړئ که نه سړی خو نه وژنئ ودرېږئ زه تاسو له ستاسو پیسې راوړم ژوند یو امتحان دی دې امتحان سره باید موږ حوصله وکړو لیونتوب پرېږده خودکشي ارامه ده دا حوصله کوه لالا دا په تا څه شوي دي دا ته ولې داسې کې شیره اوس ته ووایه چې ځان ووژنم نو بار لاړ شم قرضدار یې ووژنمه پرېږده چاقو ما نن معاش اخیستی دی دا پیسې واخله قرضدارانو ته یې ورکړه
دې پیسو خو یې سمه کېږي د هغې قرضه ډېره زیاته وه والا نورا د دې سخته ورځ په چانه راځي والا خپل قرضداران دی حوصله کوه یاسره حوصله راځه چې ځو قرض غوښتل خپل وخت لري د یو مسلمان په کور کې چې مړی پروت وي په بل مسلمان باندې فرض دی چې ګور او کفن یې وکړي دا د ګور او کفن حق ته ورپسې که موږ خپلې پیسې ورکړي او پیسې دې غواړو په داسې ورځ کې خپل قرض غواړي نالت دې وي په تا غوندې مسلمان چې دومره غیرتي یا زمونږ پیسې را او بالکل ستا قرضه در کومه واخله دا ورک شه نور د مخې نه مې چې بیا دې ونه ګورم خپلې پیسې مې واخیستې نور څه شته ولاړه څئ چپ 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 نالت شو په داسې کاروبار باندې شه چې نوم دې ضمیر دی او همیشه دې بې ضمیره کار کړی دی دا وګوره نور دا وګوره په مخ کې اړو نور نشته دی په تنه باندې مو هندوان مسلمانان دي او ماله مو د لکونو روپو نقصان را د خیرت خبره نه ده نه هغه کوم د لارې لاروی و چې موږ نه مال په زور اخیستی وي هغه د پولیسو یو افسر دی افسر لالا یو خبره مې واوره چې هغه پولیس په کور کې بو یو چرګم ژوندی رانه پاتې نه شي د نوک جواب به په سوک باندې ورکوئ او د خپلې بدماشۍ دهشت په ټوله دنیا باندې داسې خور کوي چې مړ سپی وله ورکوئ ما به ډېر په خوشحالۍ باندې راکش کړي دا خلک د دهشت په زنځیر باندې داسې وتړئ چې د طوفان نوم ماشوم ته په زانګو کې اخلي هغه چپ شي دا ښار دړې وړې کوي چې هغه پولیس افسر پوه شي چې د سیره څو پخېږي یا سره خدای پاک دې ستا پلار وبخي خو د دې دا مطلب نه دی چې تا دنیا ته شا کړې ده خو د پلار غمونو ته دې مخ کړی دی ما خو اوس د دنیا غمونه چړل قرضدار را باندې رڼا ورځ توره تیاره کړې ده اوس د قرضدارو نه خلاصېدو دپاره به څه نه څه لار لټوم یا سره ته ځوان یې حوصله دې بایللې ده ستا د کور زاړه خلک خو به خپل ځان مړ کړي تاله دا پکار دي چې ته څه کار وکړې او خپل مستقبل جوړ کړي په وړو کارونو باندې تا همره غټې قرضې نشي خلاصېدی د غټې قرضو خلاصولو دپاره به څه غټ کاروبار کوم او د غټ کاروبار دپاره د ډېرو پیسو ضرورت دی ته همت وکړه الله به ستا مدد وکړي خو زما دا یوه خبره ومنه یا سره ته غمونه مه کوه غم څه داسې شی نه دی چې انسان به په بیه واخلي غم خو یو داسې میلمه دی چې بغیر تپوسه زړه ته راننوځي او په زړه باندې خپله باچۍ جوړه کړي خو اوس به زه په خپل زړه کې دننه د غم دا باچۍ روانوم او د خوشحالو باچۍ به ځان ته جوړوم یا سره الله دې ستا دا غمونه مال راکړي او تا باندې د خدای پاک د خوشحالو باران وکړي ستا د مینې لیبنې یم ستا دلبر یم زه مین ستا په ښایسته ښکلي بشر یم دا مې تا سره واده دا مې اقرار دی محبت کی دی لیلا تیرلا خپل سر یم
د منی شرارت کوي حسن دی شغلی د محبت کوي سترګې دې د منی شرارت کوي حسن دی شغلی د محبت کوي ستا د منی درد په هر اندام ته رسېدلی دی صبر مې انجام 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 ته رسېدلی دی راته مه ګوره مین به په رخسار نشي راته مه ګوره مین به په رخسار نشي هسې نه چې د خمارو سترګو ښکار نشي هسې نه چې د خمارو سترګو ښکار نشي هسې نه چې د خمارو سترګو ښکار نشي بونو شړنګ دې د ربابونو ترنګ خوند کوي مزا کوي مینا کې د سترګو جنګ ستا د پانځې بونو شړنګ دې د ربابونو ترنګ خوند کوي مزا کوي مینا کې د سترګو جنګ زړه مې ستا په عشق خپل مقام ته رسېدلی دی صبر مې انجام ته رسېدلی دی صبر مې انجام ته رسېدلی دی صبر مې انجام ته نیازبینی سوکتی زما په دنیا گئی کی تب هم مال راضی پسر ډولے کی وای تب هم مال راضی پسر ډولے کی چاپیرا اور دے پمنس کی زو سوزی دما اور دے علما چاپیرا اور دے پمنس کی زو سوزی دما اور دے پمنس کی زو سوزی دما اور دے شان شان شانا اور بن شان شانا شان شان شانا اور بن شان شانا زپنا سبو کاتا سب کما دیوانا زپنا سبو کاتا سب کما دیوانا شان شان شانا اور بن شان شانا زلفی دی ولول کلی شونډې چې دی ګل کړلې بیا دی شراب سترګې تورې پاکه جل کړلې ستا د مینې لیونتوب په ما راغلی نوې نوې پیغلتوب په ما راغلی ستا د زنې خال د جبین بام ته رسېدلی دی صبر مې انجام 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 ته رسېدلی دی هلکانو وړه خبره نه ده ځوان نه غلا کول دې غلا کول مونږ چې غلا ونه کړو نو څوک به وکړي مونږ هسې سر په تلي کې ګرځو یا به غلا کوو یا به سر خورو دا غلا به ضرور کوو ولې چې په پټ مخ باندې مونږ هېڅوک هم نه پېژني
ونه خوځېږئ. مورې چېر سړی دوه قدمه مخکې راغی نو د دې تور سرې د سر به مغزې مه وهي. بوزه یو ځای ته مورې ته خو جمله شوې نه یې دا زمونږ کسان خېټه یې زمونږ په پیسو ډکېږي او خدمت دولت ته کوي. دا زه منم چې زه ستاسو تړلی چرګ یم خو دا کسان ما نه دي نیولي دا شیر نیولی دي او بیا تاسو ته خو معلومه ده که نه چې شیر د غیرت یو سمبول دی خو که زه بیا چېرې ستاسو د نمک حق ادا کړم نو بیا به زما څه کېږي. تا فکر به هغه وخت کړی وي چې کله تا پیسې خوړلې پیسې دا پیسې دي زما خدای زهر کي چې تاسو نه ما خوړلې اوس مې په ارام پرېږدئ او که نه هې غداره د دو غدار نه به خلاصې زما نه به هېڅ کله نه خلاصې ما ته غدار وایي غدار زه غدار یم پوهېږې دا قتل چا وکړو د پولیس یو افسر شیر پام څه وکړه هلکه که چېرته زه داسې جوړ لاړ شم نو زما امیر دا یقین نه کوي چې دا کسان شیر وجلي دي. په دې خبره کې زموږ څه کار نشته خو ته به دا خبره ثبوتوې چې دا قتلونه شیر کړي دي شیر. بیا ما سره هم یوه لاره شته. زما ورونو اوس ما ته هم لاره پیدا شوله. رښتیا چې د کار سړی دا باندې پیسې ورکې نه دي اوس به ستا امیر یقین وکړي چې دا کسان شیر وجلي شیر. داسې ښکاري چې نستوڼی مې غوړ شو دې کې د شیر بدي ده نه پوهېږم چې څوک خو سمړه شیر به خپل کار کوي خپل ځان جوړوه خپل حیثیت جوړوه بیا یې به د شیر غونډه کې 100 کسان نوکران اجازه ده راځه هلکه ولې دا ستالات ولې داسې ګډوډ دی صاحب نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم شیر نه دا شیر د ملګري خالد در لاسه څه خالد په تا لاس پورته کړو آیا ته هم وهلې امیر صاحب
یوازې زه نه یم وهلی هغې زما 3 کسان هم شهیدان کړل وای عامر صاحب او هغه شعر نه دی هغې چې کوم کسان ګرفتار کړي وو هغې هم خوشي کړل نو خالد تا نه بیا څنګه ژوندی پاتې شو چې داسې نیغ زما مخې ته ولاړې عامر صاحب یوازې خالد خو نه و که نه هغه سره نور هم ډېر بدماشان وو خو بیا چې کوم مړي پراته وو که نه په هغې لاین کې ما هم ځان ووالو کنې زه به یې مړ کړی وم صاحب نو بیا ورشئ خالد چې په هر ځای کې ونیسئ او د قانون منګولو ته یې وسپارئ نورا اے نورا مور شه په تا باندې پورا نن دې غشې داسې صحیح ولګېدو داسې صحیح ولګېدو زه دې ورته حیران او پریشان کړم حقیقت خو به درته زه ښیم او د هغې نه پس به چې ته که مریانېږې هغې ته خو زه مریان یم د طوفان په مخامخ باندې خزل او خشاک هېڅ شی هم نه دی بیا داسې کوم حقیقت دی چې زه په دې مخ اړوم دا کم کار چې ستا دې ړندو کړی دی او ته د ډولکي ډنګ ته داسې ګډېږې خوشحالېږې که د حقیقت نه خبر شوې او د ډول اصلي اواز دې واورېدو دا خنده او خوشحالي به دې په غم بدله شي دا د کم ډول اواز دی چې زما خوشحالي په غم کې بدلی زه به هغه ډول د ټنګ نه مخکې دانه وانه کړم ځکه چې په ما باندې خپل ځان ډېر زیات ګران دی نو بیا د خپلې بربادۍ دا ثبوت وګوره اوس ستا د بربادۍ چابي زما په لاس کې ده زه چې کله هم غواړم ستا ژوند بربادولی شم اره طوفان خپله بربادي په خپل ژوند کې نه 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 هېڅ چرې نشي کتلی هېڅ چرې نه که زه له دې نه ژوندی را نړم نو یاد ساته چې د دې یو سیډي او د دې تصویرانو کاپي و پولیس ته ورسي اوس وایه بل ځان په خپله عریضه کې او که نه وایه وایه څه غواړې اوس دې فکر خسر کېښو که نه ستا دې کسانو چې د بینک نه کومې پیسې راوړي دي اماله راکړه نوره لاړ شه او دله پیسې ورکړه که څه کم اصل تود دې وکړو نو دې اصلي کاپي ما سره شته زه داسې غواړم چې په دې کاروبار کې ما سره پوره پارټنر شي او په هر یو شي کې به را سره نیمه نیمه حصې ستا څنګه خوښه ده زما نوم یاسر دی او یاسر د خپلو اصولونو پوخ دی زه په کاروبار کې بېایماني نه منم که تا ته دا منظوره وي بالکل ما ته منظوره ده دا څه وایې خالده دا څه وایې د دومره لوی تهمت ښکار شوی د دې تهمت نه ځان ویستل ډېر مشکل کار دی همدې مشکل دپاره خو زه تا ته راغلی یم تر څو د اعلامي شوي سمندر نه مې راوباسي ما ته دا ډېر مشکله خبره ښکاري بدقسمتي دې دا ده چې عامر صاحب داوزي ستا د نیولو امر کړی دی که ته د هر پولیس سره په هر ځای کې مخ شوې نو ته نیسي کوشش وکړه چې د پولیس سره مخامخ نه شي بیا ته زر تر زر عامر صاحب داوزي سره وګوره کیدای شي هغه کوم د حل لاره راوباسي دا کومه وړه خبره نه ده چې داوزي عامر صاحب زما خبره قبوله کړي دا د یو قتل خبره ده قتل زه کوشش کوم چې ستا د بېګناهي او ثبوت پیدا کړم کنې بله د حل لاره نشته زما خو یقین په فرید باندې راځي ځکه چې هغه ډېر یو نمک حرام سړی دی ته داسې یو کار وکړه چې د هغه خوله ولټوم زه به اول عامر صاحب داوزي سره وګورم بیا به فرید سره ګورم د فرید په تعقیب باندې ما کسان کړي دي که ته بېګناه یې په هر ځای کې به بېګناه اوسې وګوره څومره ښکلې بنګله ده
یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې تا زما ورور له دومره ښکلی کور ورکړو د پردي قرض نه دې خلاص کړو ولې ونې تنها رور مه یادوه په دې ټول مال حال کې په دې جایداد کې ته ما سره برابره شریکه او بیا ستا خو په ما باندې یو لوی احسان دی د کوم احسان خبره کې وروره خور خو چېرته په رور باندې احسان نه دی کړی خور خو همیشه دپاره رور ته دعاګانې کوي کوم احسان چې ستا سرګنی زما د پلار د مرګ په ورځ په ما باندې کړی دی د هغه احسان په بدل کې که زه ستا سرګنی په خپله شا خانه کعبې ته بوځم نو د هغې احسان نشم پوره کولی ګوره وروره داسې خبرې مه کوه زما څخه کورنۍ مطلب پرسته نه ده هغوی چې هر کار هم کوي د الله د رضا دپاره کوي ګوره خورې زه پښتون یم په ما کې غیرت شته یوه خبره مې یاد ساته که ستا د سرګنی لپاره زما دا سر یو سل ځلم قربانېږي نو زه به ترې وروسته نه شم ته ښه پوهېږي چې انتظار څومره سخت دی او تا بیا هم په ما دونه انتظار وکړو او هغه رانغلو چې خپل راتلونکي اوښې سره ګوري نو انتظار خو به کې که نه هغه دی ضمیر راغی سلام علیکم وعلیکم سلام بخیر علی بخښنه غواړم د بزنس کاروبار ته تا ته خو معلومه ده زمونږ یو څه موټر د دوبۍ نه راتلې هغې کې مصروف وم او تاسې په انتظار پاتې شو خورې زه درته یو خبره کوم زه لاړه شه ای غټ سړیه دا خوله دې لکه په کنټرول کې که هسې نه چې زما غیبت چېرته وکړي زما نه یو په سل د ستا سر غټ ده مه خفه کېږه ما خواته ټوکې در سره کولې मोहब्बत ले बने खड़ी हम स्ता मोहब्बत
امیر صاحب اجازه ده راځه راځه ښه شوه چې خپله راغې که نه ما اوس ته راوښتې د خالد په باره کې مې در سره خبره کوله ځکه چې هغه ستا ډېر نږدې ملګری دی امیر صاحب خالد زمانه تا ته ښه معلوم دی چې هغه څومره په وطن مین دی فرید چې ورپسې د بدنامۍ کوم پلانونه جوړ کړي هغه ټول دروغ دي چې د خالد په وړو کې شګه نه وي بیا ولې خپل ځان پټوي ولې خپله بېګناهي نه ثبوتوي خالد نه دی پټ شوی هغه نن هم زما پسې راغلی و چې ته امیر صاحب سره وګوره ځکه چې فرید ډېر یو شیطان انسان دی کیدای شي چې زه امیر صاحب ته مجرم معرفي کړم حال دا چې زه بې ګناه یم ته چې په فرید پسې داسې خبرې کوې آیا ته داسې ثابتولی شي چې هغه په نفس خراب پولیس افسر دی او صاحب امیر صاحب اجازه ده امیر صاحب دا به درته حال ووایي وایه که د فرید په باره کې څه معلومات لرې بله صاحب هو فرید په تلیفون کې چا سره غږېده د دې پېښې په هکله ما یې خبرې واورېدې خسي وویل ویې ویل چې ما خو شعر بدنامولو وارخطا شوم د خالد نوم مې واخیست ډېر ښه ته داسې کار وکړه فرید په تعقیب شه چې چا سره ناسته ولاړه لري سمه ده صاحبه هلو چې څوم نظر کېدی شي د پولیسو د قتل دا لانجه دې یو طرف ته کړه ولې چې په هغه ټایم باندې هلته کیمرامین هم شوي ده او عکسونه هم اخیستل شوي دي او ته په دې پوهېږې چې ما یاسر ته په کروڑونو روپۍ ورکړي دي یاسر دا لا څوک دی تاسو ورته ګورئ زر یې ختم کړئ یاسر د شعر وښی دی هغه اوس په دې ټایم باندې زما پارټنر جوړ شوی دی ښه یاسر د شعر اوښی دی او ثبوت هم هغې سره دی او تاسو دواړه پارټنران هم یې ښه دې کې خو ماته د شعر لاس ښکاري خو معلومیږي داسې چې په خپلو لاسونو کې مې ځان ته په خپله ولچک واچول بلې دی د ځان سره سره ستا په لاسونو کې م ولچک واچو خو ته رانه نه شي بچ کېدی تا ضرور د قانون منګولو ته سپارم دا ستا اصلیت دی د افغانستان د بیرغ لاندې ولاړې او د زمري پوستکی دې په ځان دی په هغه لاس کې چې ته باید پکې ولچک واچې هغه لاس دې په خپل لاس کې نیولی عامر صاحب زه په خپلو کړو ډېر پښیمانه یم واقعیت چې ما یو ډېر بد کار کړی دی خو نن به زه تا ته ټول حال وایم فکر مې یاسر ته خراب دی ما خو پرېږده ستا د ژوند خیال هم نه ساتي خپل سر یې په تلي کې نیولی دی او د خلکو په سرونو خپېږ دی روان دی زما ورور داسې کم جرم کړی دی چې ته پس خبرې کې هغه د جرم د دنیا یو بېتاجه پاچا جوړ شوی دی هغه داسې کار کوي او کړی دی چې د اورېدو توان یې نه لري هغه داسې کم کار کړی دی ووایه راته که نه ته به داسې یو کار وکړي چې لاړه به شي
دې کار کې د راته انکار وکړ نو ځان به ولم پام کوه چېرته داسې خبره ونه کړې ما چېرته ستا خبره ځمکې ته نه ده غورځولې ستا حکم به زه سرته رسوم که زما سر پکې هم لاړ شي نو پروا نشته یاره صاحبه زما په مرض باندې تاسو ډېر ښه پوهېږئ بل څوک نه پوهېږي ولې چې زما خېټه لکه غټه ده که نه غداره رشوتخوره ته خپل وطن خرڅوې نه صاحبه ما خپل وطن نه دی خرڅ کړی دا پیسې ما ډېره قرض اخیستي په خدای مې د قسم لري چې دا پیسې ما قرض هغې نه خو د قرض اخیستې خو زه به درته نغدې درکړم نغدې